سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. دوستانو، آریانا هوایي شرکت بلدې وروسته د کابل څخه دوبۍ ته او یا د دوبۍ څخه کابل ته روزانه 2 پروازونه ترسره کوي. نو غواړم چې په نننۍ ویډیو کې همدې باره کې معلومات درکړم چې دوی سره په اوسني وختونو کې کوم مسافر کولی شي چې سفر وکړي. چا چې ویزې ختم دي، چا چې پاسپورټونه ختم دي یا یې وخت کم دی، هغه کولی شي چې ورسره سفر وکړي او که نه. او دغه ترڅنګ ټرانزیټ مسافرو باره کې هم معلومات درکوم چې دوی هم کولی شي چې یاد هوایي شرکت سره سفر وکړي او که نه. ښه دوستانو، د آریانا هوایي شرکت ادارې په هڅو دوی وتوانېدل چې د دې میاشتې 9 تاریخ څخه کم چې سهشنبې یا څلورمې ورځې سره سمون خوري، دوی به د کابل څخه دوبۍ ته په لومړي وار روزانه 2 پروازونه پیلوي، کم چې چیرې د آریانا په تاریخ کې مخکې نه دي شوي. دا د یاد هوایي شرکت په تاریخ کې لومړی وار دی چې د کابل څخه دوبۍ ته به روزانه 2 پروازونه ترسره کوي. نو موږ دې برخه کې د یاد ادارې څخه ډیره مننه کوو چې دوی خپل وطنوالو لپاره ډیرې ښه روانې کړي. یو مسله د ټیکټو برخه کې ده چې زیات ملګري شکایت کوي چې د ټیکټونو نرخونه یې ډیر لوړ دي. دې برخه کې یاد ادارې کار روان کړی دی او د دې ادارې محترم رئیس خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د یاد هوایي شرکت ټیکټونو به یې راټیټې شي. ښه، اوس په دې کې کومو شرایطو باندې برابر کسان کولی شي چې آریانا هوایي شرکت سره سفر وکړي. دوستانو، په تیرو ویډیوګانو کې چې ما ذکر کړی دی هماغه شرایط دي. کم چا چې ویزه کې وختي، پاسپورټ کې که تر 10 ورځو پورې وختي، بیا هم کولی شي چې یاد هوایي شرکت سره سفر وکړي. خو که پاسپورټ یې ختم وي، هغه خو بالکل نشي کوی، هغه باید پاسپورټ نوی کړي. که پاسپورټ کې تقریبا 10 ورځې 15 ورځې داسې وخت پاتې و، نو دوی کولی شي چې یاد هوایي شرکت سره سفر وکړي. اولو ورځو کې ورته ایمیګریشن اجازه نه ورکوله چې باید کم سے کم 3 میاشتې وخت وي پاسپورټ کې. خو بیا هم د یاد ادارې په ښځه ایمیګریشن دې ته قانع شو چې کوم مسافر د افغانستان څخه راځي، که د دوی پاسپورټونو کې 15 ورځې وخت هم وي، نو دوی ته به اجازه ورکوي کېږي چې متحده عربي اماراتو ته دخول وکړي. بله مهمه موضوع د ویزو باره کې دی. کم چا چې ویزې ختم دي، دې باره کې یاد هوایي شرکت ادارې ډېرې هڅې کړي دي چې تر څو هغه زموږ مسافرین چې وطن کې بند پاتې دي او د دوی ویزې ختم دي، هغې لپاره د اماراتو حکومت څخه اجازه واخلي. خو اماراتو حکومت ورته وایي چې کم چا ویزې ختم شوي دي، دوی نشي کولی چې بیرته متحده عربي اماراتو ته راشي. که د دوی ویزه په سیستم کې فعال وي، هغه کسان هم نشي کولی چې بیرته متحده عربي اماراتو ته راشي چې تر څو پورې دوی نوي بله ویزه نه وي اخیستې. نو نوره نوي ویزې خو تاسو واړو ته پته ده چې اوسني حالاتو کې هیڅ امکان نشته چې وشي. نور 2 ټیسټونه ضروري دي، یو کرونا او بل ریپیډ پی سی آر ټیسټ، کوم چې هوایي ډګر کې ترسره کیږي. ټرانزیټ مسافر چې کم دریم هیواد دی، هغې ریکوایرمنټس چې دوی پوره کړي وي، هغه هم کولی شي چې هوایي شرکت سره سفر وکړي. نور تفصیل سره کوم شرایط چې وي هغه تېرو ویډیوګانو کې ما بیان کړي وو، نو همدې په خاطر دغه کې ما صرف د دې خلو سره واخیسته. دا و د آریانا هوایي شرکت نوي پروازونو په اړه معلومات. که دې باره کې کم نوي سره راتلل، کم بدلونونه راتلل، هغې لپاره احمد ټایمز تعقیبوئ، انشاءالله چې زه به هم په خبروم. او تاسو هم کولی شئ چې د کومې شمېرې تاسو په سکرین باندې ښکاري خپل شکایت آریانا هوایي شرکت ادارې ته ورسوئ. کومه غوښتنه مو وي او کوم معلومات چې غواړئ، نو همدې شمېرو له لارې تاسو کولی شئ چې دوی سره تماس ونیسئ. په اخره کې ستاسو د دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم. ښاد او آباد اوسئ.